دغه کمې کډې چې تاسو وینئ دا د افغان کډوالو کډې دي چې د پاکستان له طرفه و دې ته آخري نیټه ورکول سوې وه چې تاسو به یکم یا 1 تاریخه یا 1 مارچ باندې به تاسو ټوله وځئ. نو د هغه تاریخ څخه وروسته د پاکستان له طرفه و دې ته بل اعلان نه دی سوی. افغان کډوال لا دې تاسو وینئ په ډېر زیات تعداد باندې و خپل وطن ته روان دي او له پاکستان له طرفه و دې ته کیمپونه جوړ سوي دي. دوی هغه کیمپو کې کولی سي ورځ و شپه و 2 ریسټ وکړي چې تر هغه ټیمه دوی و افغانستان ته رسیږي. نو د هغه ټول پښتنو ورونو څخه خواست کوم چې افغان کډوال تاسو ته هر ځای په نظر درځي یا پر لارې درځي، که د شپې وي که د ورځې وي، چې تاسو څومره وس ورسره کېږي هغومره د اوبو بندوبست، د ډوډۍ بندوبست، د چا د پیسو بندوبست ورسره کېږي، ځکه دا خواران په داسې حال کې په داسې حالاتو کې راوځي چې له دوی سره خرچې هم نه وي، د دوی سره ډوډۍ هم نه وي. نو د ټولو پښتنو ورونو څخه خواست کوم چې دلته خو افغان کډوال چا بچاو نه کړل، دلته د دې دپاره د شناختي کارت یا د اوسېدو ذریعه ورنکړل. خو دا نور پښتانه ورونه په کار دا دی د دې سره همکاري وکړي چې دوی در خپله ځای رسېږي، در هغه ځای پورې و دوی ته تکلیف او درد ورنکړي او د ډوډۍ د خوراک د څښاک چې کم بندوبست یې مانده وي. په کار دا دی هر پښتون ورور پر دې پوښتنه وکړي چې در خپل وطن رسېږي، در هغه ځای په محفوظه طریقه باندې ورسوي او زور زیاتی جبر څوک ورسره ونه کړي.